په سوات کې پرونه بل ورسته ویل اتلس پنجاب کسان راغلي باران وس سره دل مو میاو عجب خبره کش کې یا الله را څخه راځي وای یا حکمران راځي وای الله ناراضه دی باران دومره باران وکړي چې د خلک په خپل حریان سو پر کوم ولاړ څو باران شي نو یو او بوړي دا چې هر ورځ دا ویډیو ګوري دا خلک کوي باندې دی بچای دا په دون لوی وطن کې دومره څوک نو چې اوکرين کې راوستلې وای علي کاټر نه غواړو راغستې دي راغستې د پاره دي راغستې د بچانو د پاره زموږ د بچانو د پاره نه دي کستا غوای استا بودای استا خر استا آش استا پس یو ځای له سوي دغه د پاره زموږ د پاره نه دي هغه استا مبارک دومره څوک نو چې رسې راوړي وای دومره څوک نو چې ټکټر راوستلې وای دومره څوک نو چې هغه کرین کې راوستلې وای نه سوچېدلې واسه د نږدې وطن بیا به دکتور بیا به غور تک یو سړی دا رقم په وبو کې رااله یو سړی ژغ وسلو اعلان وسو چې فورا الکټر روان چې روان کوي بیا راوستي هغه یو چې کوم د وبو ما بنچ کو وبوري هغه راوستي بیا طالبان په بد خلک دی په قانون نه پیږي په عدالت نه پیږي په وطن نه پیږي په حکمرانی نه پیږي په دې شان پیږي کنه پیږي دا خو ویني نسل دلته اتل ساګ سپین سری هم دي سپین رری هم دي کښنی بچان هم دي یو ورته ګوري چا دي رسوړي سبحان الله انا لله وانا اليه راجعون یو لکه زموږ د پښین غابر استلو کاغه ناران لره هغه لته په وبو کې مرسو شهید شو چې مرسلو اوس په دې ټول ماشينري دي دا سړی پیدا کولې نشي په دا وبو کې هغه چنرا ډول بس سړی دا څنګه وطن دی یاره دا خو د ښځو حکومت نه دی نه د ملایانو حکومت چې دی په مشتاتی په شي پیږي نه دا خو ډیر په هاي لیول روانه سلسله ده دا څنګه پیښېدلې شي دنیا د یو کارګر لپاره لاس چارجونه راولي کارګر اخلاصي د یو سپې لپاره کښنې سپې دي کوترې دي هغه ته په پایپ کې باندې په نالۍ کې باندې ورسې سل کسان راولي دا اخلاصي زموږ اتلس کسان په وبو کې یو لکه دی شو کې دی مړ کې دی موږ ورته قتل دا به څه چم کوو ګرځي اخر به دې پایڅي اخر به د دې انسانانو سره کېږي څه الله دې په موږ ورحمه شي الله دې نه ناراضه کېږي الله پاک دې راضي شي الله پاک دې زموږ وطن ته داسې حکمران راکړي چې هغه زما استاد عزت هم خیال وساتي د مال هم خیال وساتي زما استاد ژوند هم خیال وساتي زما استاد مرګ هم خیال وساتي الله رب العزت چې دا څومره سوي دي الله دې د ټول سره احسان وکړي الله دې بغیر د حساب او کتاب دې ته جنتونه ورکړي او الله رب العزت بغیر د یو مشکل د یو پریشانی دا ټول مشکلات چې دي اغلی لري الله دې زموږ پر وطن ورحمیږي الله دې زموږ پر ولس ورحمیږي الله دې زموږ پر حکمران ورحمیږي الله رب العزت دې زموږ د وطن پر هر ډبره باندې ورحمیږي التنوی صاحب په نشتب کې را نقل کړي دي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کور ته رالی د ژوند د درې حصے کړو د خپل د کور ژوند د درې حصے کړو یو حصہ د الله عبادت وکوي دویمه حصہ د بچانو د پاره کړو کوروالا بچان ناس د مجلس باندار او درېم حصہ د ځان د راحت لپاره کړي ول سات کوي آرام وکي سات کوي خوب وکي سات کوي ټیک ولګي ملا ولګي څنګه ولګي بیا په دې درو حصو کې چې د اخرنۍ حصہ د پیغمبر علی السلام د ذات و د راحت و